د کهانۍ په شروعات کې موږ د ځنګلینو یوه قبیله وینو کوم چې دلته ښکار کوي. دیو په ځنګل کې قسمه قسم دامونه خواري کلي. دیو ته پته چې زموږ دامونه په کم ځای کې دي. په دې کې یو ځناور منډه وهي د کومو چې دا خلک ښکار کوي. د دې خپه د یو تار نه ولګي. په دې پسې یو لرګی تړلی شوی. په دې کې ډېر تیره تیره لرګي. دا ایله شي او سیده په دې ځناور ولګي. دا ځناور مړ شي نو دا ټول راټول شي او د دې کټ کول شروع کړي او ډېر زیات خوشحاله وي. په دیو کې یو کس د کم نوم چې جګواري دې ته احساس وشي چې شاته څوک دي. نو دا ودرېږي او تپوس دې وکړي چې تاسو له څه پکار دي. نو د بوټو نه د ځنګلیانو بله یوه قبیله راوځي او د دې مخې ته څلور غټ غټ میان کیدي او ورته وایي چې موږ د دې ځینه تلل غواړو. په بدله کې وله دی هم د ښکار څه حصه ورکړي. لږ وخت پس د بوټو نه د دیو د قبیلې نور خلک هم راوځي. جګوار چې وګوري نو دیو کې ډېر زیات خلک زخمی شوي. دا تې تپوس وکړي چې څه شوي. نو د دغې قبیلې یو کس ورته ووایي چې زموږ قبیله تباه شوې ده. موږ اوس د خپل ځینه ځو چې نوی ژوند شروع کړو. جګوار په دیو پسې ځي خو په دغه ټیم کې پلار منع کړي. دا د دیو د قبیلې مشر هم وي خو جګوار ته داسې ښکاري چې څه ناڅه غلط شوي دي. دی ټول واپس خپلې قبیلې ته راشي. د شپې نه چې کله جګوار ویده نو د سپو په غپا باندې راویښ شي. دې ته احساس وشي چې بار څه ګډوډ شتی دی. دی چې د کله نه بله قبیله لیدلې ده د هغه ټیم نه دا ګبراو شوی. لږ وخت پس موږ بار وینو دلته یو ډېر خطرناک ځنګلي د دې ټول ملګري د بوټو نه شاته پټ شوي. نو د دې په اشاره باندې د بوټو نه ټول راوځي. د دې ټولو څه اورونه یي. جګوار چې بار ته راوځي نو د دې اورونه ویني. دا پوهه شي چې څه خطره شتی دی. دا خپل خاندان را روان کی. په دې کې بلې قبیلې والا یو کس دا ویني خو جګوار دا مړ کی. دا خپل خاندان یو کوهي خواله راولي. دا خپل ماشوم زوی او خپله ښځه کومه چې پریګننټ هم وي د رسۍ په مدد سره کوهي ته ښکته کی. په دغه ټیم کې د دې بلې قبیلې یو کس دا ویني. دا په منډه د دې طرف ته را روان شي. جګوار په جلتۍ باندې خپله ښځه لاندې کوزه کی خو دغه بل ځنګلی د دې خوا ته راورسي. جګوار یې راوارتی خو د دې نه مخکې چې دا کوهي ته ولویږي دا ونیسي. ولې چې په کوهي کې د دې ښځه او د دې ماشوم زوی دی او د دې نه مخکې چې دا چاته غږ وکړي جګوار یې مړ کړي. جګوار خپلې ښځې ته وایي چې زه د خپلو خلکو د مدد دپاره ورځمه خو د دې ښځې د تلو نه منې کړي. خو دا خپلې ښځې ته وایي چې زه درسه واده کوم چې زه به واپس ضرور راځم. د دې نه پس دا د خپلو خلکو د مدد دپاره روان شي. دلته د جګوار ډېر ملګري نیولي او ډېر یې وله وجلي هم وي. دلته یو ډېر خطرناک ځنګلي دا په خپل چاقو باندې په جګوار باندې حمله وکړي. نو جګوار د دې چاقو د دې طرف ته تاو کړي خو د دې نه مخکې چې دا په دې کې چاقو ښخ کړي دلته د دې ځنګلیانو سردار راشي. دا جګوار هم قید کړي. دا بل ځنګلي جګوار وجل غواړي خو سردار یې منع کړي. هغه ورته وایي چې ماته د دې ضرورت دی. د جګوار پلار یې هم نیولی. دا خپل پلار ته وایي چې ما ماف کا. دا بل ځنګلي د دې خبرې واوري نو دا پوهه شي چې دا د دې پلار دی. د جګوار د مخې پلار مړ کړي او جګوار هم ووایي. په دې باندې جګوار بېهوشه شي. دا چې کله په هوش کې راشي نو دا ویني چې د دې ټول ملګري دلته بندیوان دي. جګوار هغه کوهي طرف ته وګوري چېرته چې د دې ښځه او بچی دی. په دغه ټیم کې د سردار زوی دا ویني نو دا د کوهي خوا ته ورشي. دا چې وګوري نو دلته یوه رسۍ تړلې شوي. د دې وجې نه د دې شک پیدا شي. دا کوهي ته پام وکړي خو دلته دې ته څوک ښکاره نه شي. ولې چې د جګوار ښځه دننه د یو ګټې لاندې پټ شوي. دا د بره نه یو غټه هم ورواردی خو په دې باندې څه ونه شي. د دې نه پس هغه رسۍ کټ کړي کومه چې تړلې شوې ده. یعنې اوس د جګوار خاندان که وغواړي هم بره نشي راتلی. دیو چې څومره کسان نیولي دی ټول وتړي او د ځان سره روان کړي. په لاره کې ورته هغه بله قبیله هم میلاو شي کومو چې دیو له میان ورکلي کوم چې د دې ځینه تلل. په اصل کې د خطرناکو ځنګلیانو دیو هم نیولي. د دې نه پس دیو په یو اوږد سفر باندې وځي. دیو ندی هم پار کړي او په غرونو باندې واوړي. په اخر کې دیو خپل کلي ته راورسي چېرته چې ډېر زیات مزدوران کار کوي. د دیو حالت ډېر زیات خرابي. د دې قبیلې چې کم سرداري د دې خواته یو کس راشي او د دې نه تپوس وکړي چې څو کسان دي. دا ورته وایي چې دا به درته زما زوی ووایي خو دا ځل به پیسې ډېرې راکړې. د دې مطلب دا دی چې دې خلکو دا ځکه نیول چې دلته یې خرڅ کړي. دلته انسانان خرڅېږي. د دیو سره چې کمې ځنګلۍ ښځې د هغو بولي ولګوي او سړي د دې ځینه مخکې بوځي چېرته چې ډېره ګڼه وي. په اصل کې دلته یو رواج د انسانانو د وجلې خو چې کله جګوار د وجلې د
پاره بوزي خو چې څنګه په جګوار باندې وار کوي په دې کې نور تندر ونیسي او هر طرف ته تیار شي نو ټول ودرېږي. نور چې کله سیټ شي نو دا ټول یو بل ځای ته بوزي. دا یو غټ میداني او د دې بل طرف ته بوټي دی ټولو ته وایي چې تاسو وتښتئ او خپل ځنګل ته ورسئ. دلته د دیو سردار کم چې دا ټول نیولي دي د دې یو زوی هم وي دا د بوټو طرف ته لاړ شي او د یو د دې ځینه شړي د شانه دیو په غشو باندې ولي او په نیزو هم ولي. په دې کې د جګوار څو ملګري مړه شي او اوس جګوار او د دې ملګری منډه شروع کی. د جګوار ملګری په غشي ولي او په دغه ځای مړ شي. جګوار هم په غشي ولګي خو دا مړ نشي. د سردار چې کوم زوی دا د جګوار د وجلې د پاره راشي دا چې څنګه جګوار وجني نو دلته یو زخمی کس دا راوارتي. نو د سردار زوی ووي د دې نه پس دا چاکو راواخلي خو د دې نه مخکې چې دا مړ کی نو جګوار تیر راواخلي په کم چې دا زخمی شوی د دغه تیر سر مات کلی او په دې باندې د سردار زوی مړ کی او د دې نه پس وتښتي. د خطرناکو ځنګلینو جګوار او د جګوار ملګري صرف د پریکټس د پاره وجل. جګوار د دې ځینه تښتي دا زخمی هم وي. په دې کې یو ونی دا دغه ونی ته وروخیږي. بل طرف ته د قبیلې د سردار زوی مړ شوی. په دې باندې سردار ډیر زیات خپه شي او ډیر غوسه ورلور شي. دا په هر حال کې جګوار وجل غواړي. د دې وجې نه دا د خپل ملګرو سره په جګوار پسې شاته ولګي. دوی ټول د هغه ونی لاندې واوړي په کومه کې چې جګواري او ویني. د لږ مزل نه پس سردار د یو کس په ولي باندې ویني کومه چې د دې نه وي. دې ته پته ولګي چې دا د جګوار وینه ده کوم چې وی ونی ته ختلې ده. د دې وجې نه واپس د جګوار په تلاش کې راشي. جګوار چې په کومه ونه کې دلته د یو منظري بچي او د دې شاته یو منظره هم وي نو جګوار د دې نه منډه شروع کی. جګوار هغه طرف ته منډه کی کم طرف ته چې نور ځنګلین تلی هغه هم د دې طرف ته را منډه وي. جګوار ډیره تیز منډه وي او د دې شاته یو خطرناک منظره د دې نه مخکې چې منظره په جګوار باندې حمله وکي د دیو په منځ کې یو ځنګلي راشي کم چې په جګوار پسې منډه وي نو منظره په دغه ځنګلي ور ودانګي او مړی کی. جګوار د دې ځینه تختی خو اوس هم په دې پسې شاته دغه ځنګلین ور روان دي. په یو ځای کې لاره ختم شي. دا یو ډیر غټ خټي د دې ځینه د دانګلې مطلب ډایرک مرګ دی خو د دې نشاته هم مرګي. د دې وجې نه جګوار د دې ځینه ودانګي. د دې قسمت ښي دا بچ یو کنارې ته ورسي. دا چې بره وګوري نو دا ځنګلین یې ویني. جګوار دې ټولو له دمکي ورکي ولې چې دا اوس خپل ځنګل ته راورسېدو. دلته به دې ښکار کوو. دا ورته وایي چې زما نیکه هم دلته ښکار کلی و. زما پلار هم دلته ښکار کلی و او ما هم دلته ښکار کلی دی او زما بچي به هم دلته ښکار کوي. کو همت در پکې نو راشئ. بره د ځنګلینو د سردار سه یو کسي دا ورته وایي منګ له په دې پسې تګ نه دی پکار منګ له واپس تګ پکار دی. نو سردار دا په چاکو باندې ووایي او مړی کی. د دې نه پس دوی په نمبر د بره نه راودانګي. په دې کې یو کس هم مړ شي او باقي غاړې ته راوځي. جګوار مخکې منډه شروع کی نو دا یو دلدل ته ولویږي. دا په څه ناسه طریقه باندې د دې خټو نه وځي. د دې په ټول جسم باندې خټې ولګي. د دې نه پس دا دلته ودرېږي او وایي چې زه جګوار یم دا ځنګل زما دی. د دې ځینه ما څوک هم نشي شړلی. د دې نه پس هغه ځنګلین چې په دې پسې راشي د ټولو نه مخکې دا په دیو باندې د مچو یو ټومبه ورواړتی. د دې نه پس د سینځخې په زهرو باندې یو کس مړ کی. د دې نه پس د دې مخې ته هغه کس راشي کوم چې د دې پلار وجلی. جګوار چې ویني چې په منځ کې یو تبرګی پروت دی او دا ځنګلي د دې طرف ته منډه وي نو دا هم دغه طرف ته منډه شروع کی. دا راخوښ یو دغه تبرګی راوالي. د ځنګلي د وار نه دا خطا شي خو جګوار یې ووایي او مړی کی. په دې کې دلته باران شروع شي نو د جګوار بچی او ښځه په کوهي کې دي. کوهي کې په مزه مزه اوبه راتلل شروع شي او د دې په ښځه درد هم راشي. دا په منډه باندې کوهي طرف ته راشي. د دې ښځه او د دې بچی وایي چې موږ بار ته راوباسه خو په دې پسې اوس هم درې ځنګلین لګېدلي. په دې درې واړو کې دوه ځنګلین د کوهي خواته ودرېږي ولې چې دیو کتل غواړي چې دننه څوک دي. دا د دې ښځه او بچی ویني او د ځنګلینو سردار کوم چې د ټولو خطرناکي هغه په جګوار پسې شاته منډه وایي. جګوار منډه وایي او په یو ځای کې ودرېږي. په اصل کې دې څه لیدلي. دلته د قبیلې سردار راورسي او په غشي باندې په دې وار وکي خو جګوار دا غشی رامنې کی. په دې باندې لږ شان زخمی هم شي. دا ورته اوس هم دمکي ورکوي. د ځنګلینو سردار خپله لینده غوزار کی او چاکو راواخلي او د جګوار طرف ته منډه شروع کی. په دې کې د دې خپه د پړي سه ولګي نو یو لرګی راخلاص شي. په دې کې تیره تیره لرګي لګېدلي. په اصل کې دا دامونه دیو د ښکار د پاره لګولي وو. څنګه چې د کهانۍ په شروعات کې دیو یو ځناور وجلی وو. څنګه چې د دې خپه د دې پړي سه ولګي نو
د مخې نه یو غټ لرګی په کم کې چې تیره تیره خنداني دا د دې طرف ته راخلاص شي نو دا تیره تیره لرګي د دې د وجود نه وځي په دې ځای باندې دا مړ شي په کوی کې موږ وینو چې مزید اوبه را روانې دي دلته د جګوار زوی هم وشي دغه شان جګوار هغه دوه ځنګلین هم مړه کړي د دې نه پس جګوار د دغه کوی خواته راشي او خپله ښځه او ماشومان بچ کړي د دې نه پس جګوار او د دې خاندان خپل کور طرف ته روان شي په دې ځای باندې زموږ کهاني ختمیږي. کو ویډیو مو خوښه شوي نو لایک یې کړئ او چینل ضرور سبسکرایب کړئ.